په افغانستان کې غالۍ په لاس جوړیږي. دغه غالۍ بیلابیل ګلونه او ډیزاینونه لري. دغه راز رنګونه یې هم ښکلي او طبیعي دي. په افغانستان کې د غالیو د جوړولو دودیز هنر او صنعت ډیر پخوانی او اوږدونکو ته یې په میراث ورپاتې دی. ډیری خلک پکې په کار بوخت دي او د دوی دپاره د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه ښه سرچینه بلل کیږي. ما خودم در یک خانه یک از فامیلایم یاد گرفتیم. حدود 5 سال میشه خودم مصرف قالین بافی هستم و حدود 1 سال میشه که در این شرکت آمدیم. ما از کاریم راضی هستیم، کارش راحت است، فقط ما کار میکنیم، دستگاه های ما با وقت بالا پایین میشه، دیگه جایش هم راحت است. خودم اینجا که کار میکنیم حداقل مصارف را پولی را که از قالین در میآوریم حداقل او مصارف روزانه خودم عبور میکنن. یک زمان بود همشیره ما قالین کار میکرد، بس از او تشکیل یک فامیل شد. ما هم از هم همین هنر بلد شدیم. از اول خیلی سخت تمام میشد، ما حال عادت کردیم بلد شدیم، سرماق سخت نمیخورم. کارشان واقعا سخت است. این هنر مدتی 4 سال میشه که من مشغولش هستم. این شغل بسیار خوب است دیگه. این شغل از همین پدرم یاد گرفتیم. خوبه، آسان است دیگه، چون عادت کردیم آسانه، خوبه، قدر سخت نیست. با او پول شکر خدا همین خرج خود ما برو میشه شکر. محمد اسحاق حسیني د کارخونې مسؤل دی. له هغه سره لسګونه کسان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې په دې کارخونه کې په کار بوختې دي. نوموړی د تازه اوبدل شوو غالیو د کیفیت څارنه کوي. هغه د افغاني غالیو د کار د لا پراختیا او نړیوال بازار ته د لاسرسی په لټه کې دی. این قالین‌ها به خاطر کیفیتش بالاست که اول پشم خالص استفاده میشه. پشم بر انسان بسیار طبیعت آرام داره، ضرر نداره، مواد شیمیایی استفاده نمیشه. دیگر رنگای از یکی از چوب رنگ است، این رنگای گیاهی است، با گیاه رنگ میشه. والا خدا را شکر بد نیست، یک مفاد بخورنمیر داره و اصل کار فشار سر کارگر است. بازار که پایین میشه ما مجبور هستیم مزد کارگر را پایین کنیم. بازار داخلی خب کلا همینجا ما در سطح کابل قالینا دو شکل داریم، یکی پروسس شده است، یکی پروسس نشده. پروسس شدهش در خود کابل فروش میشه، یه غیر پروسسش یا باز مستقیم میرم پاکستان و طرف دیگر کشورها. مشکلات عمده خب ما در بازار جهانی دست نداریم، فعلا از بازار دور هستیم و یکی دیگه مسئله یعنی مواد خام ازی، تهیه کردن مواد خام ازی است. افغاني غالۍ په لاس جوړیږي او ډیر ښکلي ګلونه ډیزاینونه لري. بیې هم ټیټې دي خو بازار یې سوړ دی او په کور دننه د غالیو کاروبار له ستونزو سره مخ دی. خب برادر، قیمت آخر از چند گفتین شما؟ بر شما ایده قیمتش $180 حساب میکنیم. ایده جنسش سعی کنیم پیش به این کاملا رنگ طبیعی است. ماشاءالله. رنگ که رنگای گیاهی کار شده. بسیار خوب. رنگای میکس کار شده، تقریبا در 17-18 رنگ کار شده. قالین بسیار خوب است برادر. بازم امکانش باشه یکم همکاری بکنین، یکم تسکن مشتری هستین خیره، مثل $175 بر شما حساب میکنیم. تشکر. خوب است، پیکش کنین برادر عزیز. تشکر میکنم. قالین‌های افغانی در داخل افغانستان بازارش بهترین بازار داره فعلا، که قالین افغانی یک صنعت افغانی ما و شما است که از این تنها به خانه استفاده نمی شود و میتونیم از این استفاده بهتر کنیم.
قالین افغانی در بازار خارجی بهترین بازار دارم. خارجی خیلی خوش دارن به خاطر که این یک صنعت است، رنگای طبیعی برای استفاده شده. ما ارزو داریم در بازارهای چین دسترسی داشته باشیم به خاطر که ما میخواهیم قالین افغانی تنها در افغانستان فروش نشود. ما میخواهیم در بازارهای جهانی این قالین‌های افغانی ما قدرش فهمیده شود. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد په دې وروستیو کې زموږ له خبریال سره مرکه کړې. هغه د چین بازار افغاني غالیو ته مهم بللی او وایي چې هڅه کوي په دې برخه کې ورسره اړیکې لا پراخې کړي. قالین الحمدلله ښه روان دی، قالین ښه روان دی په افغانستان کې. مونږ مخکې مشکلات درلوده چې اکثرا صادرات چې کېده ګاونډي هیوادونو ته تلل، نو هغوی خپل هغه لیبل او د شیان لګول د خپل ملک په نوم هغوی صادر کول د افغانستان قالین. اوس الحمدلله ټول نړۍ خصوصا چین په دې باندې پوه شوی چې د افغانستان قالین چې د یو خاص کیفیت او خاص بافندگی لري. زموږ د قالین سکتور چې دا اوس هم الحمدلله چین ته هم موږ صادرات لرو چې په چین کې اکثرا زموږ اشتراک کړی په نندارتونونو کې اول مقام یې ځان ته کړی. موږ لا نور هم غواړو چې له چین سره زموږ اړیکې زیات چې د قالین د صادراتو لپاره لاره ورته همواره شي، سهولتونه د چین له خوا نه ورته همواره شي، تر څو زموږ دغه صادراتي توکي قالین خصوصا دا نور هم چین ته زیات لاړ شي. په چین کې د شانګهای اتم نړیوال وارداتي نندارتون د روانې نومبر میاشتې په 15 نیټه پرانستل شوی و چې تر 10 نیټې پورې دوام وکړ. په دې ستر نندارتون کې چې ځینې افغاني تولیدات هم نندارې او پلور ته وړاندې شوي وو او دغه راز په دې نندارتون کې افغاني غالۍ هم نندارې ته وړاندې شوي وې چې کیدای شي همدا نړیوال بازار ته د پراخ لاسرسي لپاره یو ښه فرصت وي. دا ډیره ښایسته غالۍ ده او د لاس په لمس کولو سره یې هم ډیره نرمه احساسوم. په وریښمو جوړه غالۍ لکه هنري توکي زما ډیره خوښیږي. پخوا مې غوښتل چې د پسه له وړیو جوړې غالۍ واخلم، خو دا زما له اټکل څخه پورته ده چې د وریښمو غالۍ هم دومره ښې دي که څه هم ګرانې دي، خو بیا مې هم واخیستې. دا ډول انځورونه ډیر خوښوم او ډیر ښه احساس راکوي. دلته چین کې چې د افغاني قالین خلک ډیر خوښوي او دغه نندارتون کې ډیر خلک راځي، هم په غرفه کې د قالین اخلي او هم چې د بعضې خلک آرډر ورکوي. د کسان چې دلته راځي خپل قالین په نمایش کوي، هغوی نه د هغوی کانټیکټ اخلي او مختلف آرډر اخلي. دا چې دی هم په غرفه کې خرڅېږي او هم بعد د هغې نه یو رابطه قایمیږي د هغه خلکو سره چې څوک قالینو یا کاروبار کوي یا شخصي استفاده کوي. نو بدون د شکه چې د قالینو دپاره دا ډېر ښه موقع ده چې دلته افغاني قالین راشي او خلک یې واخلي. نو دا یو ډېر ښه موقع ده. میرمن وانګ د فرنیچر سوداګره ده، اوس د خپل کور په ډیزاین او ښکلا بوخته ده. هغه افغاني غالۍ ډېرې خوښوي او 3 دانې پیرلې هم دي. کله چې دغه نندارتون ته راغلم نو پر دغو زړېدلو غالیو مې سترګې ولګېدې. تاسو یې انځورونه وګورئ، ډېر جالب دي او ځانګړي رنګونه لري. زما کور اوس د بیارغونې په بهیر کې دی، خو بیا هم دغه نندارتون ته راغلم. ما په انټرنیټ کې لوستي او دا معلومات مې ترلاسه کړي چې دغه شان غالۍ په عمده توګه په افغانستان او ترکیه کې جوړیږي. دغه نندارتون موږ ته اسانتیاوې برابرې کړي. دلته له نږدې دغه شان غالۍ کتلی سم او پر پراخوالي او کیفیت یې ښه پوهېدلی سم. نو ځکه نن مې دلته 3 افغاني غالۍ اخیستې دي. میرمن وانګ په دې نظر ده چې افغاني غالۍ ښه کیفیت لري او بیې هم برابره ده، نو د چیني بازار د هرکلي وړ دی. دا سږنی نندارتون زما لپاره یو ښه فرصت دی. پوهیږم چې ځینې غالۍ په لاسونو او ځینې یې په ماشین جوړیږي او شنګهای کې بیا په لاسونو اوبدل سوي غالۍ ډېرې ګرانې دي، خو د افغاني غالیو بیه معقوله ده. زما لپاره چې د فرنیچر صنعت په برخه کې کار کوم، دغه غالۍ د کیفیت، شکل او بیې له پلوه یو ښه انتخاب دی. نو غواړم د چین په نورو بازارونو کې یې هم وپلورم.
د چین نړیوال وارداتي نندارتون د ورېښمو د لرغونې لارې په څیر رول لوبوي او نړیوالو ته پکې د افغاني غالیو د ښودنې ښه فرصت برابر شوی دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان د عبدالسلام جواد داسې وایي: موږ په دې باندې مطمئن یو چې دغه نندارتون زموږ د قالینو دپاره او د نورو اقلامو دپاره چې موږ هلته اشتراک کوو، نندارتون ته نندارې ته وړاندې کوو، دا ډېر مهمه ده او موږ کولی شو چې دغه لارې نه د خپل قالي دپاره نوې بازارونه پیدا کړو، نوې بازارونه او موږ کولی شو چې له نور هیوادونو سکتور خصوصي سره د نوې تړونونه، نوې قراردادونه هلته په چین کې وکړو په همدغه نندارتون کې. او موږ دپاره ډېر مهم ده اشتراک په دغه نندارتون کې او همداسې نور نمایشګاه چې په چین کې ترسره کېږي. موږ ته ډېر مهم ده چې موږ پکې اشتراک وکړو او موږ له چین هیواد سره څخه بیا هم مننه کوو چې اکثره هلته چې نمایشګاه یا نندارتون ترسره شوی زموږ سکتور خصوصي ته دوی وخت ورکړی چې هغوی په دغه نندارتونونو کې ګډون وکړي او وکولی شي چې نوې بازارونه زموږ ټولګې ته پیدا کړي، خصوصا قالین دپاره. د چین نړیوال وارداتي نندارتون د افغاني غالیو د بازار لپاره یو ښه فرصت دی. دغه نندارتون د ورېښمو لرغونې لارې یاد راتازه کړی او ډېرو افغانانو ته د راتلونکي ښه ژوند هیلې ورکړې دي.